داسې ستړی یم. تراویح مې ډېرې زیاتې کړې، قرآن کریم مې ډېر زیات لوستی، خوب راځي، نه غواړم چې دفتر ته ولاړ شم. نه. روژه د کار او د جهد میاشت ده، د بریاو میاشت ده. مسلمانانو په دې کې تاریخي بریاوې حاصلې کړي. کله هم احساس د ټنبلۍ او د سستۍ ونه کوئ. ډېر زیات خلک وایي چې ما تراویح کړې او ما روژه نیولې، ما تلاوت کړی، زه ستړی یم، زه خسته یم، کار ته نه ځم، دفتر ته نه ځم، مزدورۍ ته نه ځم. نه. زموږ استاد په ژوند کې باید توازن موجود وي. د دې چوکۍ 4 پښې دي، یوه پښه کې ورنه قطع شي، په سختۍ باندې به زه کښېنم، کېدای شي پښه باندې زه تکیه وکوم، خو که دومره لرې شي نشم کېناستی. ستا ژوند هم ستا د ژوند ټیرک دې کې 8 مهم عناصر دي. یو د هغې نه کار دی او یو هم د هغې نه عبادت او روحي لوری دی. نو اعطي لكل ذي حق حقه، هر چا ته خپل حق ورکړه. کارم حق دی او ستا عبادت د تا باندې فرض شوی. نو کله هم چې شیطان په تا باندې کار ونه کوي، وسوسه درته ونه چوي او ټنبلي درته رانه وړي. الله ته مسپارم. سلام علیکم.